کثیر تعداد کے اکابرین تشریف راوڑے دے، خصوصاً حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب د ډیرو مصروفیاتو باوجود دلته تشریف راوړو. دغه رنګه شیخ الحدیث صدر وفاق المدارس العربیہ بٹگرام، محتمم مدرسہ دارالعلوم کوثر القرآن حضرت مولانا فرالدین صاحب دامت برکاتهم العالیہ، هغوی هم تشریف راوړی دی. دغه رنګه حضرت مولانا شاہ فیصل صاحب دامت برکاتهم العالیہ، حضرت مولانا مفتی بخمنیر صاحب دامت برکاتهم العالیہ، مولانا عبید اللہ صاحب نور هم ډیر اکابرین راغلي دي او دوی خپل خیالاتو اظهار کو. خو دوی خپل ټیم مولانا فرالدین صاحب مفتی صاحب ته ورکو. زه د دې ټولو راغلو ښاغلو درنو مېلمنو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم او ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د دوی شکریا ادا کړم، خو د الله نه به دغه دعا کوم چې الله دې دوی له جزای خیر ورکړي او تاسو کثیر تعداد کې دوی سره د عقیدت او محبت اظهار کړی دی. الله رب العزت دې دا تاسو له آخرت کې په کار راولي، الله دې تاسو له هم جزای خیر درکړي. وزه دعوت خطاب ورکوم دغه پروګرام مهمان خصوصي د لرې نه تشریف راوړی زمونږ خوږ او دروند مېلمه، د دې پروګرام ښایست او زینت هغه عظیم انسان چې هغه د هر منبر و محراب نه د حق آواز اوچت کړی دی، د حق ناره پورته کړې ده او هغه د دلایلو هغه اسمرې چې هغه خپل حجج ساطعه او براهین قاطعه سره د هر ګمراه مخنیوی کړی دی او د هر ګمراهۍ بیخکني کړې ده. هغه عظیم انسان چې هغه د دین د هر شعبې دپاره، چې هغه د ختم نبوت دفاع ده، چې هغه د دعوت و تبلیغ دفاع ده، چې هغه د حنفیت و دیوبندیت دفاع ده، چې هغه د جماعت او د مدرسې دفاع ده، چې هغه د پټکي او د ګیرې دفاع ده. الحمدلله سر په تلي کې ایښې میدان ته راوتلی، باطل ته مخکې د خر په شانتې ولاړ دی. د حق وینا دپاره، د حق دفاع دپاره جیلونو ته تللی، لاسونو ته یې اتکړۍ اچولي، خپل سوي جیلونو ته پیش کړي، خو د حق وینا نه وروسته نه دی راغلی. زما مراد معروف و مشهور شخصیت شهنشاه خطابت حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب د دوی د راتلو نه مخکې به زه دا ضرور ووایم، دا چې ازغي لري ګلونو کې څه چل شته، دا چې ازغي لري ګلونو کې څه چل شته، ستا خوږو خوږو یادونو کې څه چل شته، او چې درنې درنې شملې درته ټیټېږي دې شنېدلې ګریوانونو کې څه چل شته، او چې ګمراهان درنه په خوبونو کې یریږي. مفتی صاحب ستا بیانونو کې څه چل شته، او هغه کسان چې مفتی صاحب پورې پروپګنډې شروع کړي هغو ته وایم د مټ زور او دلیلونه بې حسابه، د مټ زور او دلیلونه بې حسابه، مونږ ویلې دي حقونه بې حسابه، او د احنافو دیوبندیانو مخکې پټې سترګې ګرځه، دا دومره مه لګوه سورونه بې حسابه، او مخنیوي ته دې ولاړ په هر میدان دی، مخنیوي ته دې ولاړ په هر میدان دی. مفتی صاحب ویلې دي حقونه بې حسابه، او ستا خیرونه نظریه یې کړه څرګنده، ستا خیرونه نظریه یې کړه څرګنده، ناکام شوي ستا ټول چلونه بې حسابه، او چې ستا دې پې لنډه لنډه کېږي، او چې ستا دې پې لنډه لنډه کېږي، د توجه او رغبونه بې حسابه. تشریف راوړي شهنشاه خطابت حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب، اردو کا تمہارا جواب راکھیں. نعرہ تکبیر،
خپل په ځینو باندې کېږي مهرباني وکړئ خپل ځینو باندې کېږي جزاک الله چې خپل ځینو باندې کېږي کېنه چې دا شاته کسان مولاتي شاته چې ځای کېنه د سټیج من چې کوم ملګري ولاړ دي دلته ما نو د هدف سره درخواست ده چې کېنه خپل ځینو باندې کېږي